نو مور او پلار ته د هغې نه دا غوښتنه ده ګوره چې بچو ته ګوره خوښه خیره ونه کوي. او ازرار ضررونه د مور او پلار د نافرمانۍ اخرنۍ خبره به دا وکړو. چا چې د مور او پلار نافرماني کړې د هغې ضرر څه دی؟ د هغې ضررونه دا دي چې یو اللعنة الدائمه، چا چې د مور او پلار مخالفت کړي نافرمانی کړي دا په دې باندې همیشه د الله لعنت ده. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه کس باندې د الله رب العالمین لعنت راولېږي چا چې په مور او پلار باندې لعنت وي او هغې ته خوشې خبرې وکړلې. او په حدیث ابن عباس کې راغلی ملعون من سب اباه، هغه کس لعنتي دی چې څوک پلار ته کنځل وکړي په دې سړي باندې د الله لعنت دی. لعنت څه ته ویلی کېږي؟ البعد عن رحمت الله، د الله د رحمت نه جداواله. که مور او پلار سره د مخالفت کوو د هغې اطاعت دې نه کوو ته د الله د رحم نه لرې. د الله رحم چې په تا باندې کېږي په سبب د مور او پلار چې د مور او پلار خبره ته ومني. دویم د مور او پلار د نافرمانۍ ضرر دا دی چې تعجیل العقوبه، چا چې د مور او پلار نافرماني کړې ده تاسو به لیدلي زر ورته الله رب العالمین بچی راغټ کي او دغه بچی بیا د پلار مخالفت کوي، هغې ته کنځلې کوي، هغې ته خوشې خبرې کوي. تعجیل العقوبه دې د وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم به ویلي وای په دنیا کې دوه کارونه دي او دوه ګناهونه دي چې د بنده نه الله رب العالمین په دې دنیا کې بېرته بدله اخلي. یو البغي ظلم دی، ظلم چې دی وکړه الله رب العالمین ته په دې دنیا کې بېرته بدله اخلي. چا سره چې د ظلم وکړه الله رب العالمین به ستا قوت هغې له ورکړي او بیا به هغه کس په تا باندې ظلم کوي بېرته. او دویم حقوق الوالدین، رسول الله فرمایي د مور او پلار نافرماني چې چا وکړه په دنیا کې الله رب العالمین بېرته سزا ورکوي، د ده بچي به بیا د ده نافرماني کوي. او دریم ضرر د مور او پلار د مخالفت هغه دا دی چې سبب دخول النار، څوک چې د مور او پلار مخالفت کوي دا سبب د دې دی چې انسان جهنم ته به داخل شي. حدیث کې راغلی رسول الله فرمایي لا يدخل الجنه، جنت ته نشي داخلېدلی څوک عاق، هغه څوک چې د مور او پلار نه عاقي. او دویم منان چې باطلې کوي، چاله یو جوړه جامې وکړي 100,000 روپۍ ورکوي بیا ټوله ورځ په دې جوارو کې ګوډونه کوي، داس باطلې چې څوک کوي داسې سړی جنت ته نشي داخلېدی او جهنم ته به ځي. او دریم مدمن الخمر، څوک چې شراب همیشه څښي داسې انسان جهنم ته داخلېږي، نبي صلی الله علیه وسلم ویلي. او څلورم ضرر د مور او پلار د نافرمانۍ دا دی که مور او پلارو ته خیري وکړلې دا خیري ګوره د ټکه قبلېږي او الله رب العالمین دې تباه کوي. دې باره کې به ته یوه واقعه ووایم مختصر. بني اسرائیلو کې یو عابد و، د الله بنده و، د الله بندګانې به یې کولې. دا یوه ورځ ولاړلې په خپل عبادتخانه کې په نفل لمونځ باندې د نفل لمونځ کوي. وایي مور یې ته غږ وکړو چې جرید راشه، وای دې د ځان سره چې لکه دا مونځ دیوال ته مې مور غږ کوي، خو زه خیر دی دا مونځ به پوره کړمه. شرعي مسله دا ده چې ته په نفلي عبادت کې وې، په نفلي مونځ کې وې او مور او پلار ته خبره وکړله دا نفلي بندګي او نفلي مونځ به پرېږدي او د مور خبره به دې منې. وایي دې ویلې چې یاره دا مونځ به وکړم وروسته به ورشم. وایي دې مونځ کوو هغې ته غږ وکړه، دې ته غږ نه کوو. وایي دې مور یې ته داسې خیره وکړله صرف دومره ته ویلې چې جوړېږه الله دې تر هغې په مړ کوه تر دې پورې چې ته د زناکارو ښځو مخ وینې. دا خیره د صرف وکړه، دا مور یې مړه شوله لاړه، پېښه دا وشوله یوه زنانه ده او هغه راله د دې جریج عبادتخانې ته او دې ته ویلې چې ما څه زنا وکړه. وایي جریج ورته ویلې چې ورکه شه ناولې مردارې، ته زما د عبادت ته وګوره او ته د زنا مطالبې ته وګوره. وایي دا ښځه لاړه فزنت بالراعي، د یو شپونکي سره زنا وکړه. وایي چې کله سره زنا وکړه د دې حمل پیدا شه په خېټه باندې، بچی وزېږه. کله چې بچی پیدا شو خلک راټول شو، دې ښځې ته یې ویلې چې دا د چا نه دی دا بچی؟ وایي دې ورته ویلې چې دا د بني اسرائیلو د عابد دی، دغه ځای کې جوړېږه دروغ یې ویلې او دا دې ما څه زنا کړې ده او دا بچی د دې نه دی. خلک رال د دې د عبادتخانې ونړوله، عبادتخانې وله وسوله او دا یې راوسته. وایي تا موږ وژنو. وایي دې ورته ویلې چې ما ولې وژنئ، څه ګناه مې کړې ده؟ وایي تا زنا کړې ده یوې ښځې سره او ستا بچی د هغې نه پیدا شوی دی. وایي دې ویلې چې زما دا بچی راولې چې زه وینم. چې کله یې بچی وله راوړه وایي دې جوریج دا ګوته راواغسله او د دې دا بچی او دا هلکه دی په دې خېټه کې داسې وو. څلورو ماشومانو خبرې کړي دي، یو پکې دا دی وایي په دې خېټه کې داسې ووو او ورته ویلې چې ماشومه من اباک، پلار دې څوک دی؟ نو څوک چې د الله رب العالمین اطاعت کوي، الله رب العالمین یې پېژندلی، الله رب العالمین پېژني نو په سخته کې الله رب العالمین بیا دا بنده نه یېروي. وایي دغه ماشوم وویلې چې زما پلار چې دی الراعي فلان پلاني شپونکی زما پلار. او د آخر کې ستا ایران شو. وایي دې خلکو بیا د دې نه بخښنه وغوښتله چې یاره عبادتخانه هم دله ورانه کړې ده، د سرو زرو نه به یې له جوړه کړو. دې ته ویلې چې یاره د سرو زرو نه تېر شئ او چې څنګه واقع نه بېرته جوړه کوي. دې جوړېج ته چا ویلې وایي دا امتحان په تا باندې څنګه راغی، په دې امتحان کې څنګه تېر شوې؟ وایي دې ویلې ما ته د دې پته شته دی او ما ته د دې قصه معلومه ده. وایي څنګه؟ وایي زه دغسې په نفل لمونځ باندې ولاړم، مور مې راته غږ وکړه، ما وله
خبره دغه له زروست ورلما مور مې ته صرف دومره ویلې چې بچو الله دې تر هغه پورې ممړ کوا چې د زناکارو خو مخونه دې لیدلې وای دا خیر الله رب العالمین قبول کړه نو مور او پلار تم داغه نه دا غختنه ده ګوره چې بچو ته ګوره خوش خیره ونه کوي که خیره متوکل الله رب العالمین قبلې ډاری کی بچو ته خید دعاګانې کوي چې الله زما دا بچی دې تینې عمل صالح غټ کې او یالله تی حفاظت وکي او دا خید دعاګانې ولې وغواړي ځکه مور او پلار دعاګانې قبليږي او که خیره متوکل نو دا ټکه خیره قبليږي نو الله رب العالمین دی وکي چې موږ او تاسو له د مور او پلار د اطاعت او توفیق راکړي او الله رب العالمین دی موږ د مور او پلار د مخالفت نه وسات زما مرټي بابا جان درته ژوند غواړم الله نه درته ژوند غواړم الله نه رب مساتت الودان شبر یا په هر میدان